سلامونه دوستانو، اوس تاسو کولی شئ چې د نړۍ له هر ژبه ویونکو سره خبرې وکړئ. یعنې تاسو په انګلیسي نه پوهیږئ یا تاسو په عربي ژبه نه پوهیږئ یا د نړۍ په بله ژبه نه پوهیږئ او تاسو ته یو څوک په انټرنیټ کې میسیج راولېږي او دوستانو تاسو غواړئ چې هغه کس سره په انګلیسي ژبه کې خبرې وکړئ یا په عربي ژبه کې وکړئ. دوستانو اوس تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ دوستانو په ډېره اسانۍ سره د نړۍ له هر ژبه ویونکو سره خبرې وکړئ. دوستانو اوس د دې لپاره تاسو ته هېڅ ګیلې ضرورت نشته چې مقصد زه په انګلیسي نه پوهیږم یا په عربي نه پوهیږم یا د نړۍ په بله ژبه نه پوهیږم. تاسو سمپل په خپله پښتو ژبه کې میسیج لیکئ، هغه ته به اتومېټیکلي په انګلیسي لیکل کېږي. لکه دوستانو تاسو ته ښکاري زه دلته اوس په پښتو ژبه کې میسیج لیکم، دلته تاسو ته ښکاري چې دغه میسیج خپله په انګلیسي ژبه باندې موږ ته ټرانسلیټ کېږي، لیکل کېږي او تاسو د هر چا سره د نړۍ په هره ژبه چټ کولی شئ. دوستانو غواړم اوس عربي ژبه کې یو چاته میسیج ولیکم، غواړم په خپله پښتو ژبه کې زه ورته میسیج لیکم، اتومېټیکلي هغه ته په عربي ژبه کې لیکل کېږي، هغه ته یې اوس لیکلی شم. نو دوستانو دغه طریقه څنګه په خپل موبایل کې کولی شو؟ دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټالوئ. اپلیکیشن انسټالولو لپاره به راشئ په خپل موبایل کې ګوګل ته. کله هم تاسو په خپل موبایل کې ګوګل ته راغلی په richnews.co همدغه دوستانو تاسو ولیکئ. دغه دوستانو کله هم چې سرچ کې دا ولیکئ تاسو ته اتومېټیک دغه اولنۍ ویب سایټ راخلاصېږي. کله هم دوستانو تاسو ته په خپل موبایل کې دا ویب سایټ راخلاص شي، په دې کې به لږ لاندې راشي، دلته تاسو ته سرچ آیکن راځي، په دې سرچ کې به تاسو ورته دوستانو جي بورډ ولیکئ. کله هم دوستانو جي بورډ ولیکه او سرچ به یې کړئ. دغه لومړی آیکن دوستانو تاسو ته راځي، په دغه به ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په دغه کلیک واخیسته لاندې سکرول کړئ، دلته اخر کې تاسو ته ډاونلوډ اپشن راځي، دغه ډاونلوډ به کلیک واخلئ او دا اپلیکیشن په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله هم دوستانو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړل، انسټال مو کړئ، اوس په تاسو راشي په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن راخلاص کړئ. دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن راخلاص کول سل که تاسو نه تاسو دوستان دغه کیبورډ ورته انتخاب کړئ، سیټاپ به یې کوئ، په سیټاپ به کلیک وخلئ، دلته به تاسو دوستانو کیبورډ ورته انتخاب کړئ، بیا بټن باندې کلیک واخلئ، تاسو د کوم پرمیشن درنه غواړئ هغه به مو ورکړئ. لاندې پورته په دغه لنګویج اپشن باندې کلیک واخلئ، اډ کیبورډ اپشن باندې کلیک واخلئ، په دې کې دوستانو تاسو ورته پښتو ژبه سرچ کړئ. دلته زه ورته پښتو لیکم، تاسو به هم پښتو ژبه ولیکئ، سرچ پې کې تاسو به دې کې پښتو انتخاب کړئ، بټن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو دلته کلیک واخیسته دغه پښتو اې بي سي دا به تاسو دوستانو ورته انتخاب کړئ. کله هم چې انتخاب کړه او دې سره به تاسو سره دلته پښتو ژبه په دې کې ایډ شي. کله چې ایډ شوله دوستانو اوس تاسو راشئ خپل موبایل کې واتساپ ته، تاسو راشئ په خپل موبایل کې واتساپ یا بل هر ځای ته مسنجر ته تاسو سره میسیج کوئ. په دغه کې دوستانو تاسو دلته راشئ، دغه کوم مور اپشن دلته معلومیږي، په دغه کلیک وخلئ، دې کې تاسو ته دلته راځي دوستانو ټرانسلیټ، په دغه لنګ پریس وکړئ، دلته را اډ کړئ. دوستانو کله مو چې اډ کړل بیرته کیبورډ ته راشئ، دلته تاسو ته ټرانسلیټ اپشن اډ شو. کله چې اډ شو دوستانو په دغه کلیک واخلئ، په اوکې کلیک واخلئ. اوس دوستانو تاسو په ژبه دلته په مقصد په پښتو ژبه کې میسیج لیکئ، دغه لاندې اپشن باندې کلیک ورته واخلئ. اوس دوستانو زه مقصد چاته میسیج لیکم، په انګلیسي کې یو چاته میسیج لیکم، زه ورته ولیکم مقصد سلام. کله سلام ولیکئ دوستانو، سلام چې کله ولیکئ دلته لاندې پورته هیلو راځي، اتومېټیک په سینډ کلیک وکړئ، میسیج ورته ولیکل شو. بیا دوستانو تاسو ورته ولیکئ چې مقصد څنګه یې. کله مو چې ولیکئ دوستانو مقصد پورته اتومېټیک موږ ته په انګلیسي پښتو مو ولیکئ، لاندې پورته په انګلیسي راغی، ډایرکټ سینډ کې دوستانو ورلیږلی شي. که تاسو غواړئ اوس په دې کې ژبه چینج کړئ، دلته پښتو ژبه انتخاب ده، په دې خوا کې تاسو ته انګریزي ښکاري، په انګریزي باندې کلیک وخلئ او دلته دوستانو تاسو ورته عربي انتخاب کړئ، بله ژبه انتخاب کړئ، اردو انتخاب کړئ، تاسو چینایي انتخاب کړئ، هر هغه چې تاسو غواړئ هغه انتخابولی شئ. نو دلته دوستانو دغه د ما عربي ژبه انتخاب کړله. اوس زه مقصد په عربي ژبه کې یو چاته پښتو کې زه میسیج لیکم، هغه ته به په عربي کې شپړل کېږي. مقصد زه ورته وایم چې څنګه یې. کله چې دوستانو تاسو دغسې میسیج ولیکئ، اتومېټیک هلته کیف حالک ګوره دوستانو اتومېټیک وشپړل شو. په دغه طریقه تاسو د نړۍ هر ژبه ویونکو سره خبرې کولی شئ. نو دا و دوستانو زموږ ویډیو، که د ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج فالو کړئ. مننه.